د کومې نمایشګاهګانې چې کېږي صرف موږ دلته د خپل د مارکیټینګ لپاره او د مشتریانو د جذب لپاره د خپل د کوم مشتریان چې موږ آنلاین لرو د هغوی لپاره موږ دلته راځو چې خپل کوم پروډکټونه چې موږ هغوی ته په آنلاین توګه ورښیو هغه آفلاین هم هغوی راسي وګوري حضوري او د موږ جنسونو کیفیت یې وګوري جنسیت یې وګوري او له موږ نه خریداري وکړي او اعتبار هم پوښ شي. دغسې نمایشګاهګانې چې اوس فعلا دایر شوي دي دغسې نمایشګاهګانې صرف په کال کې یو وارې کېږي د اتاق تجارت له خوا نه البته چې دغسې نمایشګاهګانې نورې هم دایرې سي او بهر له هېوادونو نه دایرې سي. تقریبا 4 کاله کېږي چې موږ 4 کاله کېږي چې موږ د تجارت مخه راوړې ده. موږ سره هم جامې دي هم جامې تولیدات لرو موږ جامې جوړوو هم زیورات دي لاکتونه دستکولونه دغه شیان موږ کار کوو. موږ سره په کارخانه کې البته 6 کسان دي استادان دي البته چې موږ سره کارمندان دي کار کوي یو وړه کارخانه لرو فعلا. البته موږ داسې یعنې سپانسر سوي نه یاستو چې د بعضې مؤسساتو له خوا نه یا د بعضې نهادو له خوا نه موږ سپانسر سوي اوسو چې موږ غټه کارخانه جوړه کوو او غټې پروژې موږ واخلو او مخ ته یې بوځو. خو الحمدلله اوس هم فعلا صرف یو د پاملرنې له خوا نه او د IOM له خوا نه موږ سره همکاري سوې ده البته د ماشینو په حساب کې. نو موږ سره شاګردان هم شته شاګردان تقریبا 10 شاګردان موږ لرو چې موږ هغوی ته خیاطي او دا شیان ور زده کوو په کارخانه کې. البته د لاس کار طبعا د ماشین کار پورې ډېر زیات فرق لري. البته موږ کوم زیورات چې لرو د زیورات په بخش کې موږ سره ښځې نشته موږ سره نارینه دي صرف مګر د دستکولونه دي دغه ته تاسو کولی شئ بیا ویډیو ونیسئ وګورئ جامې دي دا ټول د لاس کار ده او دا ټول ښځینه دي چې موږ سره کار کوي. په کارخانه کې عموما ټول ډیری موږ سره ښځینه دي.